د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. له یوې بلې ویډیو سره ستاسو خدمت کې یم په دې هیله چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او په دې ویډیو کې به تاسو ته د کرکټ نړیوالې شورا د هغې غونډې په اړه باندې معلومات درکړو چې سبا په عربي اماراتو کې پیلیږي. په دې کې به 18 د کرکټ ډایرکټران چې 12 د بشپړ غړي هیوادونو او پاتې نور د نورو کرکټ بورډونو استازي دي چې هغه به په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان څخه چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي، میرویس اشرف چیرمن او نصیب خان CEO په دغه غونډه کې ګډون کوي، خو تر اوسه افغان کرکټ بورډ په رسمي توګه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د کرکټ بورډ ټول ګډون کوونکي د ټولو کرکټ بورډونو استازي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره عربي اماراتو ته رسېدلي دي. سبا دغه غونډه د 4 ورځو لپاره پیلیږي. دا غونډه به د 10 اپریل پورې په عربي اماراتو کې روانې وي. مهم موضوعات پکې بحث کیږي. تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان لپاره د افغانستان ټیسټ غړیتوب یا ممبرشپ دی. په دې به فیصله کیږي. څو میاشتې کیږي چې د کرکټ نړیوالې شورا یوه غونډه او یوه ډله په دې باندې به بحثونه کول چې افغانستان کولی شي په اوسني سیاسي بدلون وروسته د بشپړ غړي هیواد په توګه باندې دوام ورکړي او که نه. کرکټ بورډ په دې اړه باندې څومره لابیګري هیڅ قسم رسمي معلومات تر اوسه کرکټ بورډ نه دي ورکړي چې کومو هیوادونو سره دوی اړیکې نیولي، کومو هیوادونو ته دوی سفرونه کړي دي. پاکستان چې رمیز راجا د دغې کمیټې د مشر په توګه باندې ټاکل شوی دی، هغه سره کرکټ بورډ څومره په ایمیل باندې په سفرونو باندې خبرې کړي که نه دي کړي. خو یوازې د بنګلادیش په سفر کې مونږ د کرکټ بورډ مشران وکتل چې لوبډلې سره مل وو. دا چې د هغې وروسته د افغانستان د غړیتوب لپاره څومره لابیګري شوې ده، هند سره څومره خبرې شوې دي، پاکستان سره څومره خبرې شوې دي، استرالیا چې د افغانستان په سیاسي تحولاتو باندې سخت غبرګون ښودلی و چې کله د ښځو کرکټ ویل کېده چې بندیږي. افغانستان سره ټیسټ سالۍ هم وځنډوله، انګلستان هم عکس العمل ښودلی و. نو دا چې افغان کرکټ بورډ څومره د خپل غړیتوب د ساتلو لپاره چې په ډېر مشکل باندې او په ډېر کم وخت کې افغانستان ترلاسه کړی و، د دغې بشپړ غړیتوب د ساتلو لپاره افغان کرکټ بورډ څومره لابیګري کړې ده، څومره دغې کمیټې ته او هم کرکټ نړیوالې شورا ته قناعت ورکړی دی، څه آمادګۍ سره دوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. هیڅ کرکټ بورډ په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، نه هم د کرکټ بورډ مشرانو په دې اړه باندې رسنیو ته څه ویلي دي، نه هم په خپله د خپل کرکټ بورډ چې د میډیا برخه ده د هغې له اړخه هم داسې کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې افغانستان په کومو تیاریو سره په دغه غونډه کې ګډون کوي. چې افغانستان سره دومره ویل کېږي چې د کرکټ بورډونو له غړو سره استازو سره ناستې وشوي او ډېرې ګټورې خبرې وشوي. نو د دې وجې نه مجبور یو چې مونږ تاسو د مومن سپورټس یوټیوب چینل لارې او دغه راز چې زمونږ کوم سورسز دي په پاکستان کې یا په بنګلادیش کې یا په هند کې چې زه کوم د هغوی خبریالانو سره په اړیکو کې ما دغه معلومات هم هغه معلومات دي چې ما په خپله په شخصي اړیکو باندې ترلاسه کړي دي، ځکه کرکټ بورډ په دې اړه باندې تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي. نو دغه هغه غونډې په اړه باندې معلومات چې سبا په عربي اماراتو کې پیلیږي، 4 ورځې به روانه وي. په دې کې به افغانستان هم ګډون کوي. د افغانستان په بشپړ غړیتوب باندې به فیصله کیږي. دا چې افغانستان د هند سره، سریلانکا سره او له پاکستان سره اوډیای سوپر لیګ سیالۍ پاتې شوي دي، دغه سیالۍ به حتما کیږي. که موږ هر څومره کرکټ بورډ باندې نقد وکړو، په ځای باندې دی چې نقد ورباندې وکړو، خو دغه سیالۍ به حتما ترسره کیږي. خو کله به ترسره کیږي که د افغانستان کرکټ بورډ خوښه وي که خوښه نه وي. کله چې د پاکستان خوښه شوه، کله چې د هند خوښه شوه، کله چې د سریلانکا خوښه شوه. په داسې حال کې چې کوربه هم افغانستان دی. دغه خود استقلالیت او دغه زور او قوت باید افغانستان، دغه د کمیونیکیشن چې کوم ګیپ دی، خلا د افغانستان په کرکټ بورډ کې له نورو کرکټ بورډونو سره، دغه باید پیاوړی شي، دغه باید قوي شي، د خپل حق غوښتنه وشي. دغه سیالۍ به حتما ترسره کیږي. خو بیا هم یادونه او دغه به ICC هم په دې کې شاملوي او دغه 4 هیوادونه به په خپل منځونو کې شریک کوي. دا یو ښه پروپوزل دی د کرکټ د آینده لپاره. پاکستان په اړه باندې موږ وړاندې ویلي وو چې لومړی د دوی هڅه دا وه چې دوی نړیوال کرکټ پاکستان ته راولي. په دې کې دوی په بشپړه توګه باندې کامیاب شو. PCL دوی پاکستان ته راوړه، استرالیا غوندې لوبډله دوی پاکستان ته راوړه، نیوزیلند دوی پاکستان ته راوغوښته، ساوت افریقا او دغه راز ویسټ انډیز دوی
پاکستان ته راووتو، سریلانکا او بنګلادیش ته پاکستان ته راووتو. په دغه برخه کې دوی په بشپړه توګه باندې کامیاب شو. اوس دوی غواړي چې فاینانشلی یا په مالي اړخ باندې دوی هم قوي شي، ډېرې پیسې ترلاسه کړي، د هیواد او د ICC پیسو ته کینني خپله ریونیو یا عاید جنریټ کړي، ترلاسه کړي او د خپلو کرکټرانو سره، د خپل کرکټ سره او دغه راز د خپل حکومت سره مرسته وکړي. نو دوی یو پروپوزل وړاندې کړی دی، په هغې باندې به هلته بحث کېږي. بله مهمه خبره چې د کرکټ نړیواله شورا په دغه 4 ورځنۍ غونډه کې او په هغې باندې بحث کېږي، هغه د کرکټ نړیواله شورا لپاره د یوه بل نوي مشر ټاکل دي. تاسو ته پته ده چې ګریګ برکلي اوس د نیوزیلینډ دی او هغه ډېر زیات مصروفه مهالویش لري. 2 کاله د دې ادارې مشري په غاړه باندې درلوده، خو نور نه غواړي چې په خپله دنده کې زیاتوالی راولي یا وظیفه یا دندې ته دوام ورکړي. نو 2022 کال چې شلوريز نړیوال جام دی په استرالیا کې، هغه د هغه وروستۍ دوره ده چې د هغې نه وروسته به کرکټ نړیواله شورا بل مشر ولري. د دې لپاره هند کوشش کوي، ځکه 2023 کال بیا نړیوال جام دی په هند کې. د هغې وجې نه هند کوشش دا کوي چې کوم کار چې دوی په 2011 ورلډ کپ کې په خپل کوربتوب باندې د شرط پوار په مشرۍ باندې په ICC کې چې کوم مشر که دوی څومره ګټې ترلاسه کړي، دوی دا ځل غواړي چې 2023 کال وړاندې په ICC کې په کرکټ نړیواله شورا کې دوی مشر ولري او د ګریګ بارکلي په ځای باندې دوی جے شاه او یا هم سورب ګنګولي د کرکټ نړیواله شورا د مشر په توګه باندې د ICC د چیرمن په توګه باندې راولي. کېدای شي پاکستان مخالفت وکړي، خو خامخا به کله چې څوک یو هیوادونه غټ هدفونه لري، خامخا به دوی استرالیا ته، انګلستان ته، سریلانکا ته، ساوث افریقا او ویسټ انډیز او بنګلادیش ته او افغانستان غوندې هیوادونو ته به دوی قناعت ورکړی چې د دوی په حق کې رایه وکاري. نو ښکاري چې د کرکټ راتلونکی مشر د کرکټ ICC چیرمن هم له ګنګولي او یا هم له جے شاه څخه یو شي. دا یو بل هغه هڅه ده چې هغه هیوادونه به یې کوي. افغانستان په دغه کانفرانس کې یا په دغه غونډه کې څه کوي، نو دا به هغه څه وي چې کېدای شي موږ د پاکستاني رسنیو څخه یا له هندي رسنیو څخه موږ ترلاسه کړو، ځکه زیاتره وخت چې موږ دغسې غونډو کې یا دغسې دو طرفه میټینګونو نه معلومات د کرکټ بورډ څخه ترلاسه کړو، نو هغې کې یوازې همدومره ویل شوي چې غونډې وشوي، ناستې وشوي، خو معلومه نه ده چې دغه کرکټ بورډونه یې وغواړي چې دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې موږ مشکلات لرو، باید مشکلاتو ته ډېر زیات توجه وکړو، یو قوي اداره جوړه کړو، یو قوي لیډرشپ برابر کړو. او زه د میرویس شریف نصیب خان پښتون کې او د اسلامي امارت پښتون کې زه دا وړتیا ګورم، دغه اراده ګورم، خو بدبختانه دغه دپاره هغه کوم قدمونه چې پکار دي قدمونه نه دي اخیستل شوي. نو ICC غونډې په اړه باندې همدومره معلومات و چې پاکستان به خپل د 4 اړخیزه سیریز پروپوزل وړاندې کوي، افغانستان به له هند، پاکستان، سریلانکا او استرالیا سره چې کومې سیالۍ ځنډېدلي د هغې سیالیو برخلیک په اړه باندې به سکیجول په اړه باندې به خبرې کوي. دغه راز په ICC دپاره چې کوم مشر ټاکل کېږي د هغې په اړه باندې به هند لابیګري کوي، پاکستان به خامخا د دوی مخالفت کوي. 2022 کال شلوريز کرکټ نړیوال جام چې دی د هغې په اړه به استرالیا د خپلو تیاریو په اړه باندې معلومات ورکوي، پاکستان به هم نور لوبډلو ته قناعت ورکوي چې پاکستان په وروستیو کې د استرالیا بهترینه کوربتوب وکړ، نو نور لوبډلې هم باید راشي او پاکستان کې سیالۍ وکړي. نو دا به دغه کرکټ نړیواله شورا د غونډې هغه مهم موضوعات چې په دې باندې به خبرې کېږي. که تر اوسه مو مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب یې کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو موږ وکړلی شو تر څونه زیات د کرکټ په اړه باندې اپډیټ د میرویس شریف نصیب خان پښتون کې او د اسلامي امارت پښتون کې زه دا وړتیا ګورم، دغه اراده ګورم، خو بدبختانه دغه دپاره هغه کوم قدمونه چې پکار دي قدمونه نه دي اخیستل شوي. نو ICC غونډې په اړه باندې همدومره معلومات و چې پاکستان به خپل د 4 اړخیزه سیریز پروپوزل وړاندې کوي، افغانستان به له هند، پاکستان، سریلانکا او استرالیا سره چې کومې سیالۍ ځنډېدلي د هغې سیالیو برخلیک په اړه باندې به سکیجول په اړه باندې به خبرې کوي. دغه راز په ICC دپاره چې کوم مشر ټاکل کېږي د هغې په اړه باندې به هند لابیګري کوي، پاکستان به خامخا د دوی مخالفت کوي.
2022م کال شلوريزه کرکټ نړیوال جام چې د داغي پاړه به استرالیا د خپل تیاریو پاړه باندې معلومات ورکړي. پاکستان به هم نور لوبډلو ته قناعت ورکړي چې پاکستان په وروستیو کې د استرالیا بهترینه کوربتوب وکړ، نو نور لوبډلې هم باید راشي او پاکستان کې سیالي وکړي. نو دا به دغه کرکټ نړیوال شورا د غونډې هغه مهم موضوعات چې په دې باندې به خبرې کیږي. که تر اوسه مو مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو موږ وکړلی شو تر څونه زیات د کرکټ په اړه باندې اپډیټ معلومات، تازه معلومات او هغه معلومات چې تاسو ورته اړتیا لرئ، تاسو یې غواړئ ترلاسه کړئ، هغه له تاسو سره شریک کړو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.